درې حده الجبري افاده یا تراینومیل. بیا هم درامنه معلومیږي درې حده الجبري جمله هغه جملې ته ویل کېږي چې درې حدونو څخه جوړه شوې. ترای هم درې په معنا ده، تراینومیل یعنې درې حده الجبري افاده. د مثال په ډول x مربع جمع 3x منفي 5. مونږ په تېر درس کې ویلو حدونه د جمع او منفي علامې په واسطه یو بل نه جدا کېږي. جمع ده دوه حدونه جوړ شول، منفي ده بیا دلته یو حد جوړ شو، یو دوه درې حدونه لري. پس دا یو تراینومیل دی. بل مثال 5x منفي 6y منفي زائد مربع. دا هم یو درې حده ده ځکه چې درې حدونه لري. البته د درې حده الجبري افادې څخه هم موږ په ورځني ژوند کې ډېره استفاده کوو. فقط د مثال په خاطر باندې یو مثلث په نظر کې نیسو، یوه زاویه A ده، بله زاویه B ده، د بلې زاویې اوږدوالی C دی. که غواړو د دې مثلث محیط پیدا کړو نو محیط یې مساوي کېږي A جمع B جمع C. د دې مثلث محیط یوه درې حده الجبري افاده ده یا تراینومیل دی. A جمع B جمع C، یو حد، دوه حده، درې حده. پس دا هم یوه درې حده الجبري افاده ده. دال کثیر الحده الجبري جمله یا ملټي نومیل. ملټي د څو په معنا باندې ده، یعنې په دې معنا هغه الجبري افادې ته ویل کېږي چې د یو نه زیات حدونه ولري. په یاد ولرئ چې د یو نه زیات حدونه ولري. دا په دې معنا که چېرته دوه حده ولري ملټي نومیل دی، که چېرته درې حدونه ولري ملټي نومیل دی، که څلور ولري، که لس ولري، که لسونه زیات ولري. فقط او فقط چې د یو نه زیات حدونه ولري هغې ته موږ ملټي نومیل ویلی شو. په دې معنا باینومیل هم یو ملټي نومیل دی، تراینومیل هم یو ملټي نومیل دی. د مثال په ډول 2x جمع 2y یو ملټي نومیل دی. x مربع جمع 2x جمع 1 دا هم یو ملټي نومیل دی. دا د یو نه زیات حدونه لري، دوه حده لري، دا درې حدونه لري. مونږ ویلي وو چې د یو نه زیات حدونه ولري هغه یو ملټي نومیل دی. یا بل مثال x ضرب y پر زائد منفي x مربع پر y مربع جمع q مربع پر s مربع. دا هم یو ملټي نومیل دی. یا هم بل مثال 2x ضرب y منفي x مربع جمع p مربع منفي 1. دا هم یو ملټي نومیل دی ځکه یو، دوه، درې، څلور حدونه لري. اول عنوان چې د الجبري افادو قسمونه خلاص شو. دوهم مشابه حدونه. مشابه حدونه هغه حدونه ته ویل کېږي چې یوازې او یوازې په عددي برخه کې، په عددي ضریب کې یو له بل نه تفاوت ولري. په دې معنی چې په مشابه حدونو کې عین توري او د تورو عین توازن وجود لري، اما په حدونو کې په عددي برخه کې یا ضریب کې یو له بل فرق لري. د مثال په ډول باندې 2x او 4x. یو حد 2x دی، بل حد لرو 4x. په پاس حد کې توری دی x، په لاندې حد کې هم توری دی x. په پاس حد کې د توري توان دی یو، ځکه هر توری چې توان ونه لري یا هر عدد چې توان ونه لري توان یې یو دی. بیا هم په لاندې حد کې لرو x. او موږ وویل په تعریف کې پوهېږو چې هر توری چې توان ونه لري توان یې یو دی. پس لاندې توری هم توان لري. دا مشابه حدونه دي ځکه په عددي برخه کې چې 2 څلور تفاوت لري، اما په تورو برخه کې پاس هم x دی، لاندې هم x دی، پاس هم د x توان یو دی، لاندې هم د x توان یو دی. پس دا مشابه حدونه دي. بل مثال و ضرب x ضرب y. لاندې هم لرو 11 منفي 11 ضرب x ضرب y. دا هم مشابه حدونه دي ځکه چې پاس هم موږ توري لرو x y، لاندې هم توري لرو x y. پاس د x توان دی یو، ځکه هر
توله چې توانونه لري توان یو دی لاندې هم د x توان دی یو پاس د y توان دی یو لاندې هم د y توان دی یو پس دا هم مشابه حدونه دي بل مثال 5x مربع y و x y مربع آیا دا مشابه حدونه دي؟ نه ځکه چې د تورو توانونه سره مشابه نه دي پاس x وجود لري y وجود لري لاندې هم x وجود لري y وجود لري اما پاس د x توان دی 2 او لاندې د x توان دی 1 پاس د y توان دی 1 لاندې د y توان دی 2 پس دا مشابه حدونه نه دي ځکه چې په د تورو په توانونو کې سره تفاوت لري موږ وایو مشابه حدونه هغه دي چې توري او توانونه سره یو خلطوي یوازې په عددي برخه کې یو له بل تفاوت لري کورنۍ دنده په لاندې الجبري جملو کې یو حدا دو حدا درې حدا څو حدا جملې جدا کړئ سوال دی اول سوال دوهم سوال دریم سوال څلورم سوال پنځم سوال دوهم په لاندې افادو کې مشابه حدونه خلاصه کړئ